د عاشوري دروازې د روزې ډیر غټ فضیلت دی. بدقسمتي دغه ده چې زمونږ خلکو ته عاشوري ورځې پته نشي چې عاشوره څه شي ته ویل کېږي. عاشوره یعنی د لسم محرم الحرام چې کوم ورځ ده، په دغه ورځ باندې یو انسان روزه ونیسي نو د دې ډیر غټ فضیلت دی. او د لسم محرم الحرام ورځ ته د عاشوره ورځ ویل کېږي. د دې ډیر غټ فضیلت دی. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د عاشوري د ورځې روزه ونیسي الله رب العزت با د یو کال د تیر شوي یو کال چې کوم ګناهونه دي غو الله رب العزت معاف کړي. په حدیث شریف کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو پته ته ولګي چې په دې ورځ باندې يهودو روزه نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ظاهره خبره د يهوديانو په دې وجه باندې روزه نیسنه چې په دې ورځ باندې یعنی په لسم محرم الحرام پر ورځ باندې الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام لا د فرعون نجات ورکړو، فرعون غرق کړو او حضرت موسی علیه السلام له نجات ورکړو دغه قوم والا. نو په دغه خوشاله کې با يهوديانو روزه نیسله د سم محرم الحرام باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې موږ خو زیات حقداري چې موږ روزه ونیسو، لیکن په دې عمل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې دوی یو ورځ روزه نیسي موږ چې کوم دي هغه به سره نخمم بیلاو، یعنی د دو مخالفت په دې عمل کې یعنی په عبادت او کې به د موږ د غیر مسلمو د يهودو سره مخالفت کو. حالانکه غبا روزه نیسله په لسم محرم الحرام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې موږ هم نیسو، لیکن د دې سره چې کوم دي موږ بل روزه بیلاو یعنی نخم روزه. نو پکاردار چې موږ تاسو سره نخم روزه ونیسو کنه نخم نه نو دغه سره یو لسم ونیسو. بهر حال کچري صرف د عاشوري دروازې روزه موږ تاسو ونیسله ظاهره خبره ده نن سبا هغه يهوديان نشته چې هغه روزه نیسي. نو دا غوستره نن سبا چې يهود دي دا غوستره مشابهت ناراضي. نو کچري تاسو صرف د لسم محرم الحرام روزه ونیسله په دې کې هم تاسو دا فضیلت حاصل شي. د تیر شوی یو کال ګناهونه به الله حضرت معاف کړي. البته دا ګناهونه چې کوم دي دا صغیره ګناهونه دي چې کوم واړه ګناهونه دي. ظاهره خبره ده چې کوم کبیره ګناهونه دي غټ ګناهونه دي هغه بغیر د توبې نه معاف کیږي. پکاردار چې موږ څومره کبیره ګناهونه دي دا غي توبه استغفار وکړو او دغه شان چې کوم د انسانانو حقوق دي د بندگانو حقوق دي چې کوم ته حقوق العباد ویل کیږي دغه نه معاف کیږي. په دې حواله سره اکثر په خپل ویډیو کې دا خبره کوم، په هر پیغام کې دا خبره کوم چې بندگانو چې کوم حقوق دي چې تر څو پورې هغه انسان ته نه معاف کړي نو الله رب عزت نه معاف کړي. نو بهر حال چې کوم صغیره ګناهونه دي هغه په دې روزه سره چې کوم دي الله رب عزت معاف کړي. د یو کال دې روزې نه علاوه موږ له پکاردار چې د محرم الحرام په میاشت کې موږ سیم روزې نیسو ځکه چې دا محرم د میاشت کې کوم دا ډیر غټ فضیلت والا میاشت ده، دا قابل احترام میاشت ده. دا هغه میاشت چې په قران مجید کې دي ذکر چې کوم سلور میاشت احترام والا میاشت دي، فضیلت والا میاشت دي. په هغه کې د محرم الحرام هم ذکر لري. کچري په دې کې موږ تاسو د نیکی کار کو عبادت کو نو الله رب عزت چې کوم ثواب د غم ډبلې او کچري موږ تاسو په دې کې ګناه کو نو د هغه چې کوم بیا وبال له غم ډبل له. او نو پکار دا په حدیث شریف کې دا راځي چې کم کس د محرم الحرام په میاشت کې روزي نیسي نو په یو روزه باندې الله رب عزت دته د 30 روزي یعنی د 13 روزي ثواب ته ورګي صرف په یو روزه باندې د محرم الحرام په دې میاشت کې کچري موږ تاسو صرف یو روزه نیسو نو په یو روزه باندې څومره فضیلت ده. د 13 روزي فضیلت په موږ تاسو ملاويږي، د 13 روزو ثواب موږ تاسو ملاويږي. پکاردار چې موږ تاسو له الله رب عزت زندگی را کړلا صحت را کړل نعمت ته پکاردار چې په دې میاشت کې موږ تاسو د عبادت سره سره چې کوم دې موږ د روزو اهتمام وکړو. الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو لا په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.